السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. صافی سه محترمه، ستړي مسئ، حج مو مبارک سه او اختر مو ورسره مبارک سه. الله مو ټول عبادتونه قبول که. تقبل الله منا ومنکم صالح الاعمال. الله دې ستاسو اختر مبارک کړي. الله رب العزت دې د افغانستان د ټولو مسلمانانو بالخصوص د افغانستان د مسلمانانو اختر مبارک کړي او الله رب العزت دې وکړي چې تاسو سره د ملګرو جوړو یاست. خوشاله اوسئ صافی سه محترم. الله مو خوشاله لره، الله مو په خیر سره خپل وطن ته او خپل هیواد ته کور ته بیرته سالم او غانم راوله. صافی سه محترم، دا چې تاسو په حج کې یاستئ او د حج نن درېیمه ورځ د ستړیا ده. نن شاید د جمره عقبه ویشتلو نه وروسته طواف زیارت کړی وي چې د حج دویم رکن د فرض ده. نو دغه له ابتدا نه چې یم الترویه یا اتم د ذوالحجې باندې تاسې لاړئ مینا ته او بیا پسې عرفات ته، بیا له عرفات نه بیرته راغلی مزدلفې ته، شپه مو هلته وکړله، بیا پسې نن مو جمره وویشتله، قرباني و حلق او احرام نه وتله او ورسره طواف زیارت. دغه اجراءاتو په اړه که داسې عمومي لږ انځور زموږ اورېدونکو ته وړاندې کړئ چې مراسم څنګه تیر شول تر اوسه پورې. ډېره مننه حماد صاحب. یو ډېر مبارک سفر، ډېر ښایسته سفر، داسې سفر چې د هغې بیا بدیل نشته دی په دنیا کې، چې هم معنویات لري او هم د انسان ته ظاهري خوشحالي ورکوي او هم انسان ته هغه سکون چې د انسان د زندگی اصلي هدف دی چې ورپسې ګرځي هغه انسان ته وربخي. دا نو داسې سفر دی چې په دې کې څومره توصیف د دې سفر وشي نو کمه نه زما په نظر باندې. یوم ترویې نه شروع کېږي ستاسو د خبرې په تایید باندې چې مونږه حاجیانو سره په یو ځای او په ډلیز شکل باندې دا په طرف د مینا ځي. په مینا کې د سپینې خیمې، سپین انسانان او په داسې لباس باندې ملبوس چې هغه لباس د الله رب العزت خوښ لباس دی، د جبرئیل علیه السلام او د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه لباس چې په قرآن کریم کې د دغسې خلکو توصیف شوی دی چې محلقین رؤوسکم ومقصرین. نو دا په داسې حالت باندې چې ځي هلته یو حال کیفیت بدل دی او دا کیفیت شاید په الفاظو باندې چې انسان وغواړي د دې توصیف ونشي کولی. البته په ناقصو الفاظو کلماتو او هغه کلمات چې هغه به شاید هغه ځمکه او یا د انسانانو زړونه خړوب نه کړي، په هغې باندې به زه داسې ډېر مختصر یو نظر واچوم او هغه دا چې د ترویې ورځ باندې موږ کله هلته لاړلو نو حجاج خو رښتیا هم چې د مختلفو ممالکو په مختلف اشکالو په مختلف قسمونو باندې راغلي وو. هر سړی خپل په اندازه باندې خپل په هغه شکل او په خپل هغه توان او خپل په کیفیت باندې لګیا و د الله نه غوښتنې کولې. دې منځ کې د افغانستان عاجز، مظلوم او داسې مسلمانان چې زه به د دوی د عقیدې بخش یا د ایمانیاتو بخش یا هغه بخش چې هغې ته موږ او تاسو د دینداري بخش وایو د دې توصیف وکړم. البته دا نور بخشونو باندې نه غږېږم، لیکن دغه کم عقیده مسلمانی او ایمان چې د افغانانو سره دی لله الحمد هلته ډېر داسې په ځلانده او ډېر روښانه او بالخصوص په دغه ورځ باندې چې موږ لاړلو هلته او بیا په سبا باندې د عرفات ته لاړلو. نو د عرفات مخکې ما یو ستاسو د تلیفون نه وړاندې یو دوست سره غږېدلم او هغې سره مې د عرفات د ورځې بیان کو او ورته مې وویل چې د عرفات ورځ داسې ورځ ده چې هغه د انسانانو د
د فکر او د سوچ نه بالاتر ورځ ده او د هغوی د فکر نه بیخي یو جدا هغه کزي داسې تشبیه ورکوم چې جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم د جنت په اړه باندې ما لا عين رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر نو هغه کسان چې د عرفي ورځ نه دی راغلي نو د دې په څیر باندې یو کیفیت دی چې انسان دلته خپل د حالت نه عادي حالت نه ووزي او کوم حالت باندې چې د هغه بشري یا د انسان د نفس پورې تړلې کوم صفات دي هغه صفات په صفر کې نه په منفي کې ضربېږي او دا بیا د څه حالات جوړيږي جناب حماد صاحب چې انسان خپل وجود د الله رب العزت هغه د معرفت سره ډیر نږدې ګوري دې کې شک نشته چې الله رب العزت موږ ته په هر ځای کې په هر ځمکه باندې نږدې دی لکه د عرفات په میدان باندې انسان هغه د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم بل حدیث مبارک چې مل احسان الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك دغه احساس د انسان په ځکه رانه نوځي او په ځانګړي توګه باندې جناب حماد صاحب تاسو ته یو خبره یاد کړم او دا زموږ استاد د افغانستان لپاره ډیر د خوشبختۍ سبب زوینم هغه دا چې هر افغان هغه به انفرادي ولادت به کړي جوړلې به او یا به په اجتماعي ډول باندې د دعاګانې او تضرع کوله نو د دې د خلیل د افغانستان د امن د صلح د اتفاق د اتحاد او د افغانانو په یووالي کلمات د خلیل وتل او په داسې الفاظ باندې یادو چې هغه زبر دا وایم چې په دې باندې شاهد یم بلکې دا به درته وایم چې زه په ټول افغانانو باندې شاهد یم چې هغه افغانان رول چې دلته راغلي دي هغه خپل مسؤلیت د افغانستان د امن او د صلح په اړه باندې خپل ادا کړ او هغه خپل هغه مسؤلیت چې دوی باید دعا کړي وي تضرع کړي وي الله ته جړلې وي الله نه غوښتي وي او هغه شکل باندې غوښتي وي نو ان شاء الله افغانانو خپل حق ادا کړی دی باقي پاتې کیږي زموږ استاد هغه بل بخشي پاتې کیږي هغه کسانو ته چې الله رب العزت د هغوی په زړونو کې دغه توفیق د دې واچي چې سره یو ځای شي او اتفاق او اتحاد او دغه اختر زموږ د سبب د اتفاق او د اتحاد او د صلح وګرځيږي الله رب العزت دې موږ تاسو د دغه ورځې هم شاهد کی او د دې اختر به بیا زه ټول افغانانو ته ان شاء الله یو په څنګه دي کې چې زموږ افغانان دلته دي او هغه ډیر په خشان باندې مراسم ادا کوي او دعاګانې کوي تضرع کوي نو زه چې خپل په اندازه باندې احساس کوم نو زه ټول افغان ملت ته د افغانستان ملت ته وزدا زیره ورکوم چې ان شاء الله په کوم اندازه باندې چې دوی تضرع کړی دا او جړای کړی دا او د دې په مقابل کې الله رب العزت هغه خپل رحمت د عرفات په ورځ باندې او په هغه ساعت کې را نازل کوم ساعت کې چې باید ټول ودرېږي نو کریشتیا خبرې مال ته ملګرو ته ویل چې الله رب العزت غوښتل چې موږ ودرېږو ځکه داسې شمال ورسره راغی چې زمونږ خیمه کې څوک داسې پاتې نشو چې هغه ناستو ټول ولاړو او ټول جړلې چا د خوشحالۍ نه جړلې چا د احساساتو نه جړلې او د الله رب العزت نه د افغانستان بلکې د ټول مسلمانانو د اتفاق او د اتحاد او د امت اسلامي هغه سمعه چې کما د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم په زمانه کې یا د حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ او خلفای راشدین یا د نورو صحابه په زمانه کې کوم سمعه چې د مسلمانانو بیرته وګرځيږي دغه دعاګانې او مراسم خو الحمدلله ډیر مزدار تي شو الله رب العزت د سعودي خادم الحرمین تقدیر اجرونه ورکی پرشتيام چې د حجاجو په هغه شان باندې چې لایق د خدمت کوي او خیالي ساتي او د حجاجو د پاره چې کوم سہولتونه برابرو باید پکار دي هغه ورځ تر بلې برابرېږي موږ هیڅ قسم ستونزه ولې دلا
د ریل سہولت دی که د جمرات وشتلو سہولت دی که دوی د تعمیرونه جوړ کړي د هغې سہولت دی. البته د دومره غټ بهیر چې د ټولې دنیا نړۍ نه مسلمانان راجمع کیږي او په هغه اندازه باندې د دې خدمت کیږي نو ان شاء الله کافي حد پورې دوی خدمت کړي لري. ها نیمګړتیاوې وي ولې بنئ بعضې مسایل به وي ولې بنئ هغه حاجي زما په خیال باندې په دغه حالاتو کې نه احساسوي بیخي یې نه احساسوي چې زه څومره ګورم ماته څه شی نشته سر لاندې مبالغ نشته دی په عرفات کې په مزدلفه کې زه په خاوره کې پروت یم زه په شګه کې پروت یم افتخار ګڼي خپل چې زه په شګه کې پروت یم. دغه شپه د مزدلفې مونږ افغانان په یو ځای کې افتخار هم ګڼي چې موږ په شګه کې پراته اسو او د الله رب العزت په امر باندې د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم په سنت باندې موږ عمل کوو نو دا ډیر د الله فضل دی. راځو د زموږ استاد کوم بخش د افغانانو یا د افغانانو حجاج چې دلته لري د افغانانو حجاج د تیر په تیر باندې ما په خیال باندې نسبت د نور ممالکو تعداد کم دی. هغه کومه سهمیه چې باید افغانانو ته ورکول شي هغه سهمیه ډیره کمه ده. د میلیون په اندازه باندې یعنی په 1 میلیون باندې زر نفر دي نو د افغانستان نفوس عموما 15 میلیون اټکل شوی ده نو حجاج هم 15 زر په منځ کې وي نو سهمیه ده او د عمر نفوس ده. نو زما په خیال باندې چې کچیرته مسؤلین دي ته توجه وکړي او دغه احصایه دقیقه کی او دوی ته دقیقه راولېږي نو غالب ګومان چې زمونږ به د حجاجو تعداد زیات شي. زه په دې باندې باوري یم چې زمونږ کم افغانان په پاکستان کې زندگی کوي یا په ایران کې زندگی کوي یا په نورو ممالکو کې زندگی کوي د هغې احصایه ورسره زمونږ خپله په افغانستان کې کم افغانان دي د هغې احصایه دا که مجموعي شي شاید زمونږ چې کم دقیق افغانان باید راشي د هغې نه کم راځي. دا زما فکر دی اټکل دی او دلته اکثره د افغانانو حجاج هم دغه اټکل دی. نو امید دی چې په آینده کلونو کې مسؤلین دي ته متوجه شي او ان شاء الله هغه خپل دقیق احصایه راولېږي. بله الله دې تاسو ته ډېر اجر درکړي او خدای پاک مو دا دعاګانې چې کړي دي ټول افغانانو افغاني حجاجو چې کړي دي الله مو ټولې دعاګانې قبول کړه. ماشاءالله تاسو ډېر مزیدار او ډېر خوندور انځور وړاندې کړي شکل مراسم او ما ته مو هغه حالات را یاد کړل شي هلته سړی وي. یو تجربه چې زه لرم دغه په حج کې دا ډېر زیات سهولت پسندي یا ډېر هر څه مهیا غوښتل دا هم یو نوع هغه د حج د اصلي فلسفي یا د اصلي معنویاتو یو نوع سرغړونه ماته ښکاري. ما فکر دا ده چې سړی څومره په تکلیف کې وي څومره ستړی وي دغومره خوند او په هغه عبادت کې لذت سړی احساسوي. دغسې نه ده صافی صاحب محترم؟ یا الله کومه خبره دې وکړله زما د زړه خبره دې وکړله او رښتیا هم چې ما دې خبرې ته خو اشاره نه کوله خو په دې وجه باندې چې تاسو دا خبر را یاده کړله چون په بعضې مواردو کې الله رب العزت خپل بنده غواړي چې ځان ته وکړي او ځان ته راښکته کی ټیټی کی او دا بنده خپل ځان ذلیله کی د الله په مقابله کې او ځان داسې ستړی کی چې الله رب العزت دا ستړتیا په وجه باندې هغه اخلاص په وجه باندې دته بیا جنت ورکی دته بیا خپل هغه رؤیت ورکی هغه رضا چې الله رب العزت زموږ استادو اصلي هدف ته هغه ورکول کی او دا معرفت دغه د الله رب العزت رضا د انسان په اخلاص او په ستړتیا او په زحمت او په تضرع او په دغه کې پیدا کیږي. تاسو خبره زه سل په سره تاییدوم دقیق خبره مو کړل رښتیا چې انسان څومره وکړيږي په دغه شعائرو کې مناسکو کې نو اموږه د انسان زړه ته د الله معرفت را غورځيږي او الله رب العزت
ډیر موږ دلته ملګری شري چې موږ سره راغلي دي او ډیر ستړي شوي دي ډیر راغلي دي او هغه په خوند باندې بیا خپل قصه کوي چې دلته لاړو پیاده لاړو د فلاني ځای نه فلاني ځای پورې موږ پیاده لاړو مینا نه تر مزدلفه پورې مزدلفه نه بیا عرفات او عرفات نه بیرته مینا پورې هغه پورې جمرات پورې دی پیاده راغلي دي پلاره کې کړيدلې دي پلاره کې دوی ستړي شوي دي او هغه د ستړتیا نه چې کوم خوند داخلي یا الله یا الله الله دې نصیب کې الله دې ټول افغانانو ته د غزما اواز چې څو غوري الله رب العزت دې ټول ته نصیب کې او دا خوندونه بیا په بل ځای کې نشته دي جناب حماد. تاسو یو شی ته اشاره وکړه صافي صاحب محترم چې د عرفات په اصلي صحنه کې چې د زوال نو ورسته صحنه و او اصلي د عرفات وخت چې د دعا د قبلېدو وخت دغه وخت کې خوندور باران شوی د داسې موارد تاسو اشاره ورته وکړه. بله جناب حماد سے ما دغه وخت حالات غوښتل چې تاسو سره شریک کړم چې کله ماسپښین منځونه وشو او هغه نه پس مونږ ناستو څه کسان ناستو څه کسان ولاړو څوک انفرادي او څوک په اجتماعي شکل باندې دعاګانې وي چې هوا وخیمه شو او ورېځ راغلي ته هغه وخت چې داخل شو د مازیګر ته نږدې نو په دغه وخت باندې باران د رحمت باران روان شو او داسې باران چې د انسان په بدن باندې بلګیده نو انسان د هغه نه احساس د دې کو چې الهه دا احتیام چې ستاسو رحمت دی په موږ باندې راوورو دا هغه دعاګانې د قبولوالي او یا د الله رب العزت مونږ ته خاص توجه راکړی د نوځکه د رحمت خپل راوورو پمدغه صحنه کې افغانانو الله رب العزت بلې پمدغه صحنه کې افغانانو د سولې او د امن او د آرامۍ سوالونه کول امدغه حالت چې مونږ په اجتماعي شکل باندې په یعنی ډیر په تجربه باندې ما خو مخکې دا خبر وکړو تکرار بیا وایم چې زه د دې صحنې چې شاهد وم یعنی د خلکو د ځنه جړل نه بلکې کریکي وهلي او خپل حق ادا کړ د افغانستان د صلح او د افغانستان د ثبات او د افغانستان باندې چې دا کوم حالت روان دي د دینه د وټلو لپاره چې الله ته دوی وجړل او الله ته زاری وکړه هغه زه په دې شاهدي ورکوم چې دوی خپل حق ادا کړ الله رب العزت دې زموږ استادو د ټولو مندا قبول کړي او الله رب العزت دې په افغانستان کې یو صلح راوړي او هغه تمام ملګرو ته ویلي چې ان شاء الله د دغه حالاتو نه داسې ماته معلومیږي چې الله په افغانانو باندې رحم وکړي او خدای پاک برکتیا مې صلح راوړي. صافي صاحب محترم داخل کې هم خلک ولس همدومره تږی د سولې ته د 40 کلونو تنده اوس امیدواري دا شته چې الله جل جلاله به خپل فضل وکړي او هغه څه چې 40 کاله موږ د هغه په لټه کې وو چې هغه به یو داسې نظام به راځي چې هغه څومره میلیونه شهدا چې موږ د هغې لپاره ورکړي دي اسلامي نظام او داسې د پردیو د اشغال نه د خلاصون امیدواري ان شاء الله ډیره زیاته ده. تاسو بیا هم دعاګانې کوئ. زه یو وړه غوندې خاطره در سره شریکوم جناب حماد صاحب چې ما ته ډیر خوند راکړ د عرفات په دغه ورځ باندې ما غوښتل چې زه یو کنج پیدا کړم چې پکې ودرېږم او څوک ما ونه ویني او زه دعا وکړم او داسې یو راز او نیاز الله رب العزت سره ونیسم چې په هغې کې د امت اسلامي د ټول نړۍ د امت اسلامي نه نیول تر د افغانستان او د خپل ځان لپاره دعاګانې او خپل فامیل او د ټولو لپاره دعاګانې وکړم نو تاسو یقین وکړئ جناب حماد صاحب چې د سې ځای کې چې الته ما امید و چې یاره دلته به څوک نه وي لاړم به یو افغاني به ژړل او د افغانستان د ثبات لپاره به دعا کوله او د افغانستان د افغانستان کلمه او د امن او د صلح کلمه د خلینا په چیغو باندې چې ځان نه خبر نه خپل د ماحول نه خبر نه ګریوان به چی ګریوان به خلاص الله ته به چی وهلي زاری به کوله نو ډیر وګرځیدلم
چې زم داسې یو کونج پیدا کړم خو شکر مې وباسه چې لله الحمد چې په افغانانو کې زموږ دا احساس شته چې خپل وطن ورته یاد دی، خپل ملت ورته یاد دی، خپل کونډې رنډې او شهیدان او یتیمان ورته یاد دي او ډیر په د زړه د تل نه او په هغه کلماتو باندې چې به اختیار به زما د خلینو امین وتل او به اختیار به داسې عجیبه کلمې ما واوریدلې چې هغه به ماته بیخي ناشنا وي او ډیر به خوند راکړه او هغه کلمې به دوی اکثره چې ما اوریدلې نو دوی به خپل ځان د لپاره دعا نه کوله بلکې د افغانستان نوم به ډېر زیات دا په عین حال کې صافي محترم دا یو فکره موږ ته راکوي چې باید موږ ملي ګټې له شخصي ګټو نه وړاندې وګڼو. دغه یو ارمان ده چې د ټول ملت ارمان ده، که د دې په وړاندې د چا شخصي ګټې خنډ وي یا په ټکر کې وي نو خدای دې وکړي چې دا کوم خلک په رأس کې دي چارواکي دي هغوی هم دې ارمان ته متوجه شي او له شخصي ګټو تیر شي، له شخصي قدرتونو تیر شي او ملي ګټې راوړاندې کړي او د ملت هغه ارمان چې هغه د 40 کلونو نه دوی په همدې لټه کې دي هغه ته د عمل جامه ور واغوندي. او زه یقین لرم صافي محترم که څوک په دې لاره کې قدم واخلي او بالاخره موږ د سولې او نتیجې ته ورسیږو، همدا ولس په دغو خلکو ته په ټول تاریخ کې به همدومره دعاګانې کوي لکه څومره چې په عرفات کې نن د سولې لپاره دعا شوې ده. همداسې د سولې فعالان او د سولې لپاره قرباني ورکوونکي، د سولې لپاره کوشش کوونکي او د شخصي ګټو نه تېرېدونکي خلک هغوی ته به ملت همداسې دعاوې کوي لکه څنګه چې نن په عرفات کې دي او په تاریخ کې به په همداسې ښه نامه یادوي. نو الله دې تاسو خوشاله لري. دقیقاً الله مکه او باعزت اوسېږي. دا یو کلمه چې ما مخکې تکرارا وویلې چې دا تکرارا ما که تاسو فکر شوی ما وویل چې دلته چې کوم حاجیان راغلي دي هغوی خپل مسؤلیت ادا کړی دی. نو د دې نه زما مراد هم همدغه دی چې هغه کسان چې هلته په افغانستان کې دي او په رأس کې دي او فلحال د دې امکانات ورسره شته دی چې دی د خپل شخصي ګټې یو طرف ته کېږدي او د ټول ملت هغه شهیدان کونډې مظلومان او ځوانان سپینګیري کونډې رونډې د افغانستان ملت په دې باندې خپل زړه اوسوي او لکه څرنګه چې موږ دلته په حج کې په عرفات کې خپل ځان لپاره دعا کوي او د افغانستان ملت او د افغانستان صلح لپاره دعاګانې زیاتې کړې دي. نو که هغوی دا کار په زمین کې وکړو ان شاء الله حتما مسله راځي او حتما مری بدبختی نه موږ ان شاء الله. په پای کې صافي محترم کدي راتلونکو مناسکو په اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړي چې کوم پړاوونه او کوم کارونه پاتې دي چې لغه نو وروسته بیا د افغانستان حجاج بیرته خپل وطن ته حرکت کوي. وړاندې د دې نه چې زه دغه مناسک ذکر کوم په افغانستان کې چې کوم ورونه دي او هغوی زما आवाज اوري د افغان رادیو د خبرونې په طریق نه نو هغوی ته زه اطمینان ورکوم که چېرته د دوی اړیکې د افغانستان یا د افغانانو سره نه شي نو دوی دې په دې ورخطا کېږي نه ځکه چې په عرفات کې زمونږ د برق سیستم لږ ګډوډ شو او برقونه یې بند کړل ځکه چې هلته د شارټي هغه احتمالو نو اکثره دغه د تلیفونونو چارجونه خلاص شوي دي او تلیفونونو وصل نه کېده. نو انشاءالله نن به اکثره افغانانو خپل کورونو سره تماس نیولی باقي موږ ته چون دغه جمرات ابتدایي موږ خلاص کړي دي د اول ورځې او بعضو خلکو هغه طواف د زیارت ته ورغلي دي هغه هم خلاص کړی دی. بعضو د دې لپاره چې بیروبار زیات دی نو د شپې او سحر کې ځي نو پس هغې نه به بیا انشاءالله زمونږ 2 ورځې نورې په مینا کې دي چې جمرې پاتې دي په 12مه ورځ باندې په 14مه ورځ باندې نو ان شاء الله دا غینه پس په بیا نو زمونږ هغه خلاصي او د طواف ودا یا کوم اخري طواف چې ان شاء الله هغه بیا کوو
باقي کوم ورونه چې مخکې راغلي دي یعنی مدینه منورې ته د هغه پرواز شوی دی په هغه طریق باندې راغلي نو هغه به بیرته سفر کوي ان شاء الله افغانستان ته ودرځي کوم ورونه چې مکه مکرمه ته ول راغلي دي نو ان شاء الله یو 8 ورځې الا 10 ورځې به بیا دوی په مدینه منوره کې وي او دا ورځې به تیري ان شاء الله او بیا به د خیر سره باقي حجاج به درځي او ټول خپل کورونو ته په خیر سره الله دې په خیر راورسي الله رب العزت دې د ټول حجونه قبول کړي الله رب العزت دې موږ او تاسو په داسې زیری باندې مشرف کړي چې هغه د افغانستان د ثبات او د صلح او د اتفاق او د اتحاد ان شاء الله محمد صاحب ډیره زیاته مننه صافی صاحب محترم تاسو په دې ستړي ورځ او په داسې سرګردانه ورځ باندې موږ ته وخت راکړه زموږ اوریدونکو سره مو د حج د مناسکو ډیر خوندور انظور شریک الله تاسو ډیر اجر درکړي خدای پاک مو د عبادتونو او دعاګانې د ټول افغانانو قبول کړي او چې تاسو راځي الله دې وکړي چې د سولې زیری لځان سره راوړي فلحال مو الله سپارو ان شاء الله امید ده چې په آینده کې مل تاسو سره موږ اړیکې ولرو جناب محمد صاحب تاسو نو یو نړۍ مننه تاسو د غزيار دغه کوششونه او دغه کوم هڅې چې تاسو راوړي کړې دي او ملت ته وخت په وخت باندې د حجاجو یا د نورو مسایلو نه خبروي او دوی په داسې معلوماتو باندې خبروي چې دوی ورسره په تلوسه کې دي چې د دوی نه خبر شي نو تاسو دې الله رب العزت ډیر اجرونه درکړي او ډیر مننه تاسو نه او تاسو د همکارانو نه د ټولو ته سلامونه په اخر کې زما سلام او احترام او حج مبارکي د افغانستان غیور